سوله ځې یا ولې ما خوري تا خورې ما خوري رامنډې که رامنډې که الله الله رامنډې که ځه کښېن Guarda, você lá que sente. Guarda, você lá que sente. Ai, چشتی Mapata. ai چشتی مایا نسته که دروازه بنده شاباش ها ماغونی چیش دی خوده ماغونی پسه نه دی خوده نن دې ته چکر ورکوم مسافر راغی ورغلی ده و وز دا دی و دوړې دی دا دی ما سارو را ورسېدو وز به پسونه ورښکاره کړم دې د زړه ارمان به پوره کړم صحیح دی خوب یې نه دی کړی که څه کیسه ده ډیله ده ته ولې ډیله ها ای مډمه مشره ده کمه دي سیبان خو نسته جوړ په خیر څنګه یې ښه په خیر یې څنګه ښه یې په خیر ټیک څه کوي شاخ تراشي کوي نه ها هغه کو دا درخت کني اړو یار شا دی آیړه مثال و ای دغه مې وکړه دی سه کاټی چی شو سخت راشي و شا دا خلاص یار چیر دی افسنه چیر شمسلا چیر شمسلا دور کله شا یا لته به ورس راځي دا دی سارو یوه پسه لپاره دومره محنت وکړي کوم ځای پورې پسې راکړي سارو سوله ځې سوله ځې یا ولې ما خوري تا خورې ما خوري چیش دی خورې چیش دی خورې ما خوري څه نه دی خورې وا څو دانې پسه نه دی خورې ها دا ما گزاره شد څو دانې پسه نه دی خورې څو پسه نه دی خورې ما خوري دی خورې کلی شي شاباش شاباش سارو خو ډېره بیداره ده اوس به دې مزه په غوزي کې راواخلم ای های 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 ای های 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 ai سارو ستړې شوله ما له اوس به دې په غوزي کې راواخلو اوس څه پکې نه ای درختې دي ای چیش دی تلخت چیش دی تلخت درختې دي سیبونه نسته کې اوس سیبونه نسته کې نو ای څنګه ششته درخت Tawada. چیش ده Tawada. شه Tawada. خوا ده Tawada تدخونی میدی. شه تدخونی. اوی اوس به دې زه گزار کړم ای های وای وده لرګي سدی سه لرګي سدی ستړی دی کلم وای سارو به کومه ستړیا باندې اخته ها هغه دي پسونه هغه دي ولا اوس پسوله بیا اوس دې پسوله بیا دغه دي پسونه اوبه یې م را روانې اوبه څښې دای بیس شو اوبه ای چیشت بدي څنګه شمس الله جوړ په خیر ستړی مسې څنګه ښه دغه شمس الله دی ورته وګوره سارو دا شمس الله دی څوک دی دا پسونه هغه دي راځه ور چیرې د کشني بچیان یې نسته یا نه دي لنډ ښه څه وخت لنګېږي بیا مې نه دی در معلوم دا د شمس الله رمه ده
رمه ده که ورسه سارو دا دی اوس مې راوړ ته پوس شوې پسونه دي پوس هغه دي ورسه ها چیز دی خورې پسه نه دی خورې نه دی خورې هېڅ نه به درکړي راځه دواړه به ورسه ها وای ما خوري دومره لرې مې غټ مزل مې وکړي اوس بیا وای ما خوري ها خوري دي څه غواړې اګور هغه د تا څخه څه ډېرېږي منډه دا پسونه دي تا د پسوله مې بوز دي دغه دی چیستی پسونه دي ولې چیز دی خورې دی نه دی خورې نه دی شمسله دا ډېرېږي د پسو چیش کوي پسونه څه په در کوي تا خورې سره قسم دې خورې وای پسونه ما خوري وای پسوله مې مور ول دومره محنت مې وکړي ته وایه پسوله مې مور ول ای ولې ها بس اوس شواسه اوس پسونه ولاړ ستړی دي کله ای هی پسونه دې څه به یې کړي ولې نه شمسله ته راسه راز درته وغږېده یار کښېنه وغږېږه نه وږایېږه وږایه په څو دي پسه څو دانې دي اوس اته دانې پسونه دي کوم نسل دی کراغ دی شنواري به شنواري پسونه دي اته دانې دي پسونه دي که میږي دي پسونه نسته کې چې هغه غټ بلای د دی دی تی کټ چیرته راویسي یو سړی د سګلا کې چې دی نه دی نس کې مولا وسه داریس یو غلا کوو ولې یو دانه بغلا کو او وای غلا نه کی وای او لاندې به ځین جوړ یو دانه بغلا کو چیش مې خوري غوا مې خوري غوا مې نه خوري لرګي شایوه غوا خوري سارو وای د لرګي غوا خوري ښه بیا نو ټیک دی دومره په پوهېږه بیا نو صحیح دی وایي زه ستړی دی کله ما د موټره پورې دې ورسوي وی 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 چیچ خوري کښېنه خپل سیټ کې کښېنه اوس بل ځای بیا جاباج کې کومه ده ستا نانې هغه به زه درکړمه پښه دی که شه سارو نانو سارو دا ده پسوله مې بوتله د پسو څه بیریږي ته ولې له پسو څه بیریږې ها ته دا خلکو ته ووایه ته ولې بیریږې نه بیریږې خو هلته بیرېدې نو ته ماته وګوره ته ولې پریشانه یې ته ولې پریشانه ناسته خوشحاله کښېنه هسې که څه خوشحاله ګرځه سارو چې ده سارو ډېره نن پریشانه ناسته
ډېرو ورځو بعد راغلی ده ما سره د خاص اوس شناخت هم نه دی څه ګپ شپ سیریله سي بس بیا به نو دا ماته ګایېږي چه؟ ځې؟ راځه راشه اوس په کومه لاره شوه کېږي په کومه لاره ولې هغه لاره باندې اره ستا خوښې په ستړی مه سه ستا خوښې په هغه لاره شوه څه جوړ په خیر جوړ په خیر څنګه ښه شکر ته څنګه شکر دی ته څنګه ته دروازه بنده دروازه بنده شاباش ماما سره وګبړ وک ماما سره وګبړ وک جوړ په خیر وک شاباش څنګه یې بیداره یې راځه سارو مې اوس دا ګزګی چې دی زما فیورېټه ځای دی دا د نن مې دا یې موله راوستل راسه راخیز ای چیشتی؟ ای چیشتی؟ مایان نسته که نو تو زه اوس دی مایان از ګیلم بیا هلته یو ناور دی هلته مایان دي ځو؟ ولې؟ وای نه ځو لاړ به څه زه لا هغه ریړۍ دې ولې واخیسته اوس مې واخیست تی اوس دله چیش کوی شاخ تراشي که موږ د دا باغ شاخ تراشي کوو دا خوا اوس ولنه یا لګیا یو دا خوا مې لاس وخ راغی څه ځای نه پاته څه کې وایه سارو دا ناوري کیسه وایه دا ناوري کیسه وایه په دا ناوري کیسه وایه زما چې کوم د ټولو زیات فیورېټ ځای چې دی هغه دغه ناور دی دا د سارو مې هم دا ناوره له راوستل دا به مې سفر وګرځو راوګرځو خوند کوي څنګه هر شی خوند نه کوي کومه دی سړی هغه دی چشکی سړی ښه اوس سارو دی ځای بیا مسی هلته مایان اوه مایان اوس ګیله بیا مایان ګوره سارو اګوټه ته پورته اګوټه پورته ورس ای تی چیش راخسی مرغی څه به کوي واښه دی ښه تا چیش راخسی او ستړی سارو ای چیش کوي ای چیش کوي ای چیش بالې اخیسي والې واښه اخیسي راځه اول څوک منډه وله راځه اول څوک منډه وله لا رامنډه که رامنډه که ځه کښېن ور وخځېږه وختې دا ګزګی هم د سارو نیش خوښ شو که نه شو خوښ پوښتنه به ځینې وکړو سارو دا ځګی دې خوښ شو څنګه ځګی و ښه ځای و دا ځګی د دې د ایلش خوښ شو اوس یو بل ځای بیا یم هلته په ناوري کې مایانو لی بیا یم اوس به دې هلته بوځم وا کومه ده کومه ده تا د پزل څه ویل پزل څه درته ویل پزل څه ویلې تپسه ما یو ورځ بیولې وله چکر باندې نو شور یې ډېر کوي ما ورته چپسه بس اوس هره ورځ باید ورته پزل تا څه وایي پزل ویلې چپسه ای چشتی سارو؟ ما تو گر؟ ای چه شوله؟
ها سنو وا صوب سنو بلج هاي څنګه مچان راغی موټر ها بلج چش بلج ها وش بلج دوړې دي ډېرې کلش دولج کومه دي داون ډېرې دوړې دي کلش سارو نانو ستړی شې که وسه ستړی شوې ډېره ستړی شوې کلش ها ډېره ستړی شوې څه کومه دی چیش دی چیش دی سارو ډېره ستړې شوله ډېر مزل یې وکړي هغه یو ناور دی که ورځې خو راځه ولاړ بس نه ځې بس ټیک دی د هغه یې د بندې څه نظاره کوه دا وایي د بندې څه بس نظاره کوو ښه